څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ د آفیس مینجمنت کلاسز شروع کړي دي. نن موږ سره کلاس نمبر 5 دی. په کلاس نمبر 5 کې موږ د ایم ایس ورډ انټرفیس ایکسپلین کوو سټپ بای سټپ چې موږ د ایم ایس ورډ انټرفیس کې ملي. اوکې نو د رائټ یعنی لیفت طرف ته دا کوم تاسو ته را ټاپ مطلب فټ ښکاري دته موږ ټایټل بار وایو. ټیک ده، دا کم چې ټاپ تاسو سره دا کم ټاپ پټه ده نو دته موږ ټایټل بار وایو. اوس دا ټایټل بار زموږ سره په دوه حصو باندې ډیوایډ شوی دی. یو ته مونږه کویک ایکسیسینګ بار وایو، یعنی کوم چې زموږ سره د ګس طرف ته دی. ټیک دا نو دې ته مونږه کویک ایکسیسینګ بار وایو. کویک ایکسیسینګ بار ورته په دې وجه وایو چې دا هر یو کار کویکلی کوي. که مونږ سیوینګ کوو، که مونږ نیو پیج راولو نو دې ځینې په اسانۍ سره راغستی شو. تاسو وینئ دا زموږ سره سیو دی. ټیک دا نو په دې طریقه باندې مونږ د دغه ځینه راغستلی شو نو دغه ځګي ته ویل کېږي کویک ایکسیسینګ بار. اوس کوم چې زموږ سره د بل سایډ ته دی د ښی طرف ته چې کوم زموږ سره دی دې ته مونږه ډاکومنټ کنټرول بټن وایو. دا څومره ډاکومنټیشن چې کنټرولیږي دې ځینې مونږه کنټرولوو. فار ایگزامپل که زه دا هایډ کوم دا کوم ریبن چې زموږ سره دی دا زه هایډ کوم نو هایډ کولی شم، یا دا فایل زه کلوز کوم نو کلوز کولی شم. نو په دې وجه ته مونږه ډاکومنټ کنټرول بټن وایو. اوس نیکسټ نمبر چې دا دویم نمبر زموږ سره کومه پټه ده دې ته مونږه مینیو وایي او څوک ورته ټیب وایي. په دې کې زموږ سره 8 ټیب دي، نور پکې هم شته خو په لکه آفیس مینجمنت کلاسز کې به موږ صرف دا 8 ډسکس کوو. دا زموږ سره ډېر امپورټنټ دي. تاسو وینئ فایل دی، هوم دی، انزرټ دی، ډیزاین، لی آوټ، ریفرنس، صحیح ده، مرج او زموږ سره ریویو ویو دا زموږ سره په دې کې شامل دي. اوس د دې مختلف قسمه ایکشن دی انشاءالله ون بای ون به دا هم ډسکس کوو. هر مینیو یا ټیب کې زموږ سره ریبن وي یا ته سټینډرډ ټولز وایو. نو په سټینډرډ ټولز تاسو وینئ دا لاندې چې کوم ورکړی شوي دي دا کوم لاس شانې دا ساین نشان چې ته ما کړی دی نو دې ته موږ یا ریبن وایو یا ته سټینډرډ ټولز وایو. اوس په هر ریبن یا مطلب دا سټینډرډ ټول کې زموږ سره ګروپ وي. څوک ته ګروپ وایي، څوک ته ګروپ ګیلری وایي. ټیک ده، نو په دې کې زموږ سره کلیپ بورډ او فون او دا څیزونه چې کوم دي دا زموږ سره ګروپ دی. نو په دې کې زموږ سره بیا دا ډاټ غونډه کې تاسو نشان وینئ دا ډاټ غونډه کې دا ما چې په کلیک وکړو دې ته موږ ډایلاګ لانچر وایو. په دې کې زموږ سره هایډ ان هغه ټولز وي اډوانس چې کوم ټولز دي. نو کوم چې بیسیک ټول دي دا خو زموږ سره ښکاره وي، خو کوم اډوانس ټول دي دا زموږ سره فټ وي. په دې کې یو سټپ چې موږ لاندې راشو نو په دې کې زموږ سره رولر وي، یو هاریزنټل رولر وي، یو زموږ سره ورټیکل رولر وي. اوس دې ځینې ما هایډ کړی دی نو زه به بیرته افیر کړم. ټیک ده، تاسو اوس وینئ په دې کې زموږ سره دوه قسم رولر دی. ټیک ده، ویو ته به زه راشم او ویو کې به زه رولر دې ځینه آن کړم، چیک به پرې ولګوم، دې ځینه به اوس آن شي. نو ګوره دا زموږ سره اوس چې په کوم ځای کې زه کرسر زه پریس کوم او یا د رولر دې خوا راوړم نو هغه ټوټل زموږ سره کوم سنټنس چې کوم دی هغه به زموږ سره دې خوا راځي. نو دا زموږ سره دی رولر، یو زموږ سره هاریزنټل رولر دی، بل زموږ سره ورټیکل رولر دی. نو دې ته موږ رولر وایو. 5 نمبر چې کوم زموږ سره دی دې ته موږ سکرول بار وایو، یعنی کوم چې زموږ سره د لیفت او رائټ دواړه سایډ ته وي، او زموږ سره په باټم کې هم وي. د رائټ سایډ کې زموږ سره تاسو وینئ په دې باندې پورته او ښکته ځم دا زموږ سره سکرولینګ کوي، یعنی سکرولینګ ښکته او پورته دې ته موږ سکرولینګ وایو. ټیک ده که نه، دا ساوند نشان چې ته ما کړی دی لاس ته. بل په دې کې زموږ سره د پیج او کلیپ بورډ خبره ده. نو دا لاندې لر سره دا پټه چې کومه وینئ دا زموږ سره یعنی پیج کلیپ بورډ دی. ټیک ده، په دې کې زموږ سره پیجونه سایز موږ ته ښایي چې مطلب موږ د څونه پیجونه اخیستي دي، یو هم اخیستی دی، دوه هم اخیستي دي. ټیک ده، نو موږ ته ټوټل ډیټیل شو کوي. په دې کې موږ ته مطلب د ورډز هم شو کېږي چې موږ څونه الفاظ لیکلي دي څونه نه دي لیکلي. نو A to Z موږ ته شو کېږي، یا موږ ته په دې کې زومینګ هم شو کېږي. تاسو وینئ چې موږ څونه زومینګ کړی دی څونه زومینګ هم نه دی کړی. او زموږ سره مینیمم مطلب د کم سے کم زموږ سره زومینګ 10 دی، میکزیمم سیوا زموږ سره 500 کې دی، او په 100 کې زموږ سره د رینج برابر دی. په 100 کې د رینج زموږ سره څه وي مکمل طور پر برابر وي. او که تاسو عام طور پر خپل پیج زوم کوئ نو تاسو کنټرول بټن ونیسئ او په ماوس کې چې کوم دا سکرول بټن ده دا اخوا دې خوا وړئ، دا سکرول بټن، او هلته خپل کیبورډ کې کنټرول بټن نیسئ. نو په دې سره تاسو هم زومینګ کیږي. اوکې، نو دا زموږ سره د ایم ایس ورډ انټرفیس و او دا ډیر ضروری دی. اکثر په انټرویو کې تاسو کوي تاسو نه مطلب د عام سوال تاسو ټیچینګ کوي تاسو ته هم ضروری دی. نو اوس راځو فایل ته، فایل ډسکس کوو. ټیک دا فایل کې زموږ سره اولې راځي انفو اوس د یو تیرې د انفارمیشن نه په دې کې زموږ سره ټوټل انفارمیشن وي، یا په دې کې زموږ سره سکیورټي هم وي.
تاسو وینئ پراپرټي په پراپرټي کې موږ ته سایز شو کوي چې سایز دې څومره دی، پیجونه موږ ته شو کوي، ورډز الفاظ موږ څومره لیکلي دي. ټیک ده. نو A to Z دا سیزونه موږ ته 1 by 1 شو کوي، یا تاسو ته ټایټل هم شو کوي. ټیک ده. ټیګ هم شو کوي، کمنټ هم شو کوي. نو 1 by 1 تاسو ته هر یو شیز په دې کې څه کیږي، شو کیږي. نو دا د ټوټل زموږ سره پراپرټي ده. که تاسو څه کول غواړئ، یا د اتر یعنی کم چې زموږ سره لیکونکی دی د هغه نوم تاسو چینج کول غواړئ، ټایټل ورکوئ چې دا څه باره کې دا زموږ فایل ولیکو. ټیک ده. نو A to Z تاسو دې نه ورکولی شئ. نو دا ټوټل زموږ سره پراپرټي ده. اوس راځو سیکیورټي ډسکس کوو. تاسو وینئ دا پروټیکټ ډاکومنټ په دې باندې چې کله موږ کلیک وکړو نو اولي دوه چې کوم زموږ سره دي دا به ډیفاین کوو. ټیک ده. اولې زموږ سره لو سیکیورټي مخکې زموږ سره روان ده. ویو ته چې کله موږ راشو ریسټریکشن هلته زموږ سره روانه ده، خو صرف دلته به معمولي شانې ټچ ورکوو، نور به انشاءالله هلته په هغه ځای کې ډسکس کوو. تاسو وینئ دا دوه موږ ډسکس کوو، مارک از فاینل او دا بل زموږ سره دا دویم نمبر به ډسکس کوو. ټیک ده. اولې زموږ سره لو سیکیورټي ده، نو دا د دې لپاره به موږ دې باندې کلیک کوو. دا زموږ سره اول سیو کول دي. چې کله خپل فایل موږ راشو ډیسکټاپ باندې سیو کو. ټیک ده. زه به راشم دې سپیس ته، دې سپیس کې به دا سیو کړم. چې دا زه سیو کوم تاسو وینئ دا زموږ سره لو سیکیورټي ده. دا څوک ډیلیټ کوي نه ډیلیټ کیږي. ګوره خو اوس تاسې ایکسپورټ که څوک راشي نو په بره باندې هغه باندې کلیک کړي نو زموږ سره اټومیټیک هغه کې ایډیټینګ شي کولی. خو که داسې ایکسپورټ غوندې کې کس نه وي نو هغه زموږ سره دا نه ډیلیټ کولی نه شي. اوس زموږ سره دا زموږ سره شو لو سیکیورټي. اوس راځو های سیکیورټي ته. دویم نمبر تاسو کلیک کړئ. ټیک ده. دویم نمبر چې کله تاسو پاسورډ سره کلیک کړئ نو دلته به موږ پاسورډ ورکوو. ګوره زه راشم دلته ول پاسورډ ورکړم. ټیک ده. اوس به دا زموږ سره هېڅوک نشي ایډیټ کولی تر هغه وخته پورې چې چاته څو پورې پاسورډ معلوم نه وي. که پاسورډ ته معلوم وي نو ایډیټینګ به پکې وکړي، خو که پاسورډ ته نه معلوم نو زموږ سره څوک په دې کې ایډیټینګ نشي کولی. تاسو وینئ په دې باندې ما پاسورډ ولګاو. ټیک ده. زه به اوس څه وکړم، دا به لاړ شم دا مکمل کټ کړم. دا مې په دې سپیس باندې سیو کړی و نو زه به اوس راشم واپس بیا اوپن کړم. ټیک ده. نو چې زه اوس اوپن کړم تاسو اوس وینئ په دې باندې موږ انکریپټ پاسورډ لګولی دی. انکریپټ پاسورډ ویل کېږي. یو مارک فاینل هغه صرف ریډینګ لپاره تاسو اوس وینئ دا نه کولاویږي. ولې چې دې باندې موږ انکریپټ پاسورډ لګولی دی. تر هغه وخته پورې به دا ټیک کولاویږي چې کله موږ دې له پاسورډ په صحیح طریقې سره ورکړو. ګوره زه کریکټ پاسورډ ورکړم دا زموږ سره اوپن شي. نو دا زموږ سره شوه های سیکیورټي. ټیک شو. نو اوس ګوره ته واپس زه ریمیو کوم. ګوره خپل ځای ته به واپس راشي او بس په اوکې باندې کلیک کوم. دې ځای نه به پاسورډ ستاسو واپس ریمیو شي.